د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی هغه ده چې د موبایل د کمې کمپنۍ چې د سیمانو ده قسمه قسم کمپنیانې دي کوم چې د موبایل د سیمان خرڅوي او چلوي وی دوی داسې پروګرام کړی دی په دې سیم کې چې تا سره پیسې ختمې شي نو ته د هغوی نه پیسې اخیستی شي مثال کې 15 روپۍ به تا ته راواړي 50 روپۍ به تا ته راواړي او پیسې به درنه نه اخلي بیا به درنه وروسته کټ کوي او زیاتې به درنه بیا کټ کړي 50 یې درکړي 50 به کټ کړي 50 یې درکړي شپېته به کټ کړي دا معامله سودی معامله ده که نه که سودی معامله ده او که نه الجواب هغه ده چې دا سودی معامله نه ده هر مسلې کې د فتوی ورکولو نه مخکې باید کې سوچ پکاري علماو سره مشوره علماو ته رجوع په داسې قسمه خدماتو کې چې دا کمپنیانې ورکوي په دې کې اشتراک او شرکت جایز دی د هغې وجه دا چې دی په تا باندې مال نه خرڅوي دی په تا باندې یو فایده در خرڅوي چې ته د هغې نه فایده اخلي او دا پوینټونه دي دا پیسې نه وي هسې ورته موږ په اصطلاح کې وایو 10 ریالې مو ته واچول او 100 روپۍ مو ته واچولې دا په دې 100 روپو باندې تا له پوینټونه درکوي په دې 10 ریاله باندې تا له پوینټونه درکوي دلیل په دې باندې چې دا پیسې نه دي چې دا ته بیا استعمالول هم نه شي فایده دې نه شي اخیستی بازار ته راشي به جامې به اخیستی شي په دې موبایل کې چې کوم پیسې دي په دې کپړې اخیستی شي نه شي اخیستی دا پوینټونه دي یعنې کمپنۍ ته له اجازت درکو چې د دې تاریخ نه واله د هغه تاریخه پورې استعمال کا دې اجازت وایي فایدې تعالی درکړه او بعض علما وایي د دې داسې مثال دی لکه اجاره اوس ته یو کس نه فایده واخلې چې دا ګاډی مال راکا زه به ګاډی چلومه پیسې به هفته بعد درکم دومره پیسې خو چې وخت هم معلوم دی پیسې هم معلومي دا پکې شرط دی وخت معلوم دی پیسې معلومي دلته هم دغه قیصه ده که دې موبایل دې کمپنۍ ته له اجازت درکو چې ته موبایل استعمال که د یوې هفتې پورې دومره استعمالولی شي دومره ټیم دی بیا به دومره پیسې ته نه کټ کېږي نو په دې معامله کې څه حرج هغه نشتی والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې په دوایي کې حرام شی استعمالولی شي او که نه الجواب د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د هرې بیمارۍ دپاره علاج پیدا کړی د هرې بیمارۍ دپاره او ترغیب یې موږ له راکړی دی چې تاسو علاج کوئ ابو هریره رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاری کې شته رسول صلی الله علیه وسلم وی ما انزل الله داء الا انزل له شفاء الله چې کومه بیماری دنیا ته راکوزه کړې ده د هغې سره د هغې علاج هم راکوز کړی د جابر رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم لکل داء دواء د هر بیماری دپاره څه دی دوایي شتي علاج شتي نو شریعت موږ له اجازت راکړی موږ دوایي استعمالولی شو خو د هغې سره سره موږ ته دا نصیحت هم کړی دی چې په حرامو باندې به یې نه کوئ حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ډېر ناشنا روایت دی وائل الحضرمي وایي چې ان طارق ابن سوید الجعفي رضی الله عنه طارق ابن سوید الجعفي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کو د شراب مبارکه فنها رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه منکو او کره ان يصنعها دینه منکو چې دا به جوړې نه ناغوته انما اصنعها للدواء یا رسول الله دوی لپاره موږ جوړو دي شنه چې بسکو مزید یا رسول صلی الله علیه وسلم انه ليس بدواء ولكنه داء د دوی نه ده بیماری ده اجازه ورنکو درشن د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه نه نبی صلی الله علیه وسلم عن الدواء الخبيث هر هغه پلید شي نجس شي نشور کوونکی شي حرام شي دین رسول الله منع کړی چې بدی باندې علاج نه کوي ابو الدرداء دا روایت ته په سنن ابي داود کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء الله بیماری مرکوزه کړی ده او دوایی مرکوزه کړی ده وجعل لكل داء دواء او د هرې بیماری دپاره علاج پیدا کړی دی فتداووا ولا تداووا بحرام نو علاج کوئ خو په حرام باندې علاج به نه کوئ والله اعلم
د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو زنانه د حیض په حالاتو کې نو دا قرآن ویلی شي او که نه. الجواب دې مسله کې د علماو اختلاف دی، خو کمې ته چې زما زړه مطمئن کېږي والله اعلم هغه دا ده چې د حیض په ورځو کې زنانه د قرآن تلاوت کولی شي، او دا د امام مالک رحمه الله قول دی، دغه شان امام احمد رحمه الله نم ثابت دی، شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله، امام شوکاني دې ټولو دې خبرې له ترجیح ورکړې ده. د هغې باندې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده، اصل دا دی چې یو سړی قرآن ویلی شي، د دې قرآن نه چې منع کوې، د دې عبادت نه چې منع کوې، د هغې لپاره به مضبوط دلیل ښیې. او شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وی ښځه زنانه چې د حیض په ورځو کې تلاوت کوي، د دې نه په منع کولو کې یو هم صریح او صحیح حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په زنانو باندې حیض راتو، د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې به هم راتو، خو په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته ویلي چې تاسو د قرآن تلاوت مه کوئ، لکه څنګه چې هغوی د دعاګانو نه دي منع کړي، دغه شان د قرآن د تلاوت نه دي منع کړي. دویمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی ټولو مسلمانانو ته چې د قرآن تلاوت کوئ، او چې څوک د قرآن تلاوت وکړي الله ورله غټ اجر ورکوي. اوس دا زنانه چې ته دې اجر نه محرومې او دې غټ عبادت نه، د هغې لپاره به دلیل ښیې، او دلیل نشته. درېیمه وجه دا ده، دا کوم علما چې منع کوي چې زنانه به د حیض په ورځو کې تلاوت نه کوي، هغوی وایي د دې زنانه چې د حیض په ورځو کې ده، د دې قیاس موږ په جنوب انسان باندې کوي، سړی جنابت په حالات کې، نو ګوره هغه قرآن نشي ویلی، څنګه چې هغه قرآن نشي ویلی نو دغه شان د زنانه هم قرآن نشي ویلی. نو دا علما پرې رد کوي، وایي ستاسو دا قیاس مع الفارق دی، دا قیاس په هغې نه صحیح کېږي. د هغې وجه دا ده چې کوم سړی چې د جنابت په حالات کې نو دی د خپل اختیار د لاسه دې زده راغلی، د ښځې سره یې کوروالی وکړو خو په خپله خوښه یې وکړو که نه، او دې زنانه باندې چې د حیض راغلی دا په خپله خوښه راغلی نه، دا خو د الله طرفه پرې راغلی. دویمه ده چې د جنابت وخت څومره خو یو څو ګنټې که نه، د حیض ورځې خو اوږدې دي، 7 ورځې 6 ورځې، بعض زنانه 10 ورځې 9 ورځې، او دا دومره ورځې ته څنګه د قرآن د تلاوت نه منع کوې. دغه شان یو وجه دا ده که موږ یې د قرآن نه منع کړو نو د دې زنانه قرآن تیری بیا که دا استازی نو دا به څه چل کوي، ډېرې مسلې راتلی شي منځ کې، او 7 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې قرآن مراجعه نه کول، والله د قرآن داسې هېرېږي چې ځان ته څه وایي. منګه زه خپله تجربه درته دا ووایم، په الله د قسم خورم چې کله ورځ دوه د قرآن د مراجعې ترتیب زما نه ګډوډ شي که نه، نو بیا رانه غایتونه ګډوډ کېږي. دا سبحان الله د قرآن ناشنا صفت دی، یادېږي هم ډېر زر او هېرېږي هم ډېر زر. دا عام چې کوم د انسانانو دا خبرې دي او کتابونه دي دا یادېږي زر نه، خو چې یاد شي به هېرېږي زر نه، او د الله سبحانه وتعالی دا کتاب یادېږي ډېر زر او بیا هېرېږي هم بیا قشان ډېر زر. نو صحیح خبره دا شوه چې زنانه د حیض په ورځو کې د قرآن تلاوت کولی شي. خدای ساتي ګورئ دا مسله چې موږ ټولو بیانو، یعنې چې زباني وایي ګورئ قرآن به لاس نه وړي، ځکه اودس خو یې نشته، قرآن لاس وړله دا خو منه ده، موږ مسله دا بیانو چې قرآن تلاوت کولی شي او که نه. نو که قرآن راغسته غواړي لاس ته به دستاني واچي یا په څه شي باندې په قلم په ډکي باندې پاڼه به اړې راړې، خو لاس به نه وړي، ځکه چې حدیث کې دا راځي چې قرآن له به لاس نه وړي مګر طاهر، یعنې په پاکۍ کې چې یو سړی پاک او اودس په حالت کې. الله په قرآن کې دا خبره کړې لا یمسه الا المطهرون. باقي یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، امام ترمذي امام ابن ماجه دوی راوړی دی، په هغې کې دا چې لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. هغه زنانه چې په حیض کې او چې سړی د جنابت په حالات کې دوی به قطعا قرآن نه وایي. او دا حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی، خو دا حدیث سندن کمزور دی. په دې کې یو راوي دی اسماعیل ابن عیاش، او د اسماعیل ابن عیاش تلاسه دا روایت سره دا سندن کمزور دی، والله اعلم. د هغې نه بس سوال یې ورور کړی دغه ده، وایي دا خلک وایي چې مړی ولامبې نو بیا به لامبې، دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب صحیح خبره دا ده د دلایلو په رڼا کې چې د مړي د لامبولو نه بعد لامبل د مستحب طریقه ده او لازم نه دی.
یو سړی راولګېد مړی ولامبو نو هغه ته موږ دا وایو چې غوره طریقه څه ده چې ته اوس ولامبې او که ویې نه لامبل نو ګناهګارېږي نه. دا عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتوا ده، دغه شان عبدالله بن عمر، عایشه رضی الله عنها، هغه ټولو دا فتوا ده. شیخ البانی رحمه الله وایي چې د هغه سړي دپاره دا مستحب دی چې غسل وکړي کوم سړی چې مړی ولامبوي. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی، امام ترمذی، من غسل میتا فلیغتسل، چا چې مړی ولامبو نو غسل دی وکړي. کیدی چې تاسو په زړه کې څه خبر راغلی، الله اعلم که څوک ویښي دغه په زړه کې به خبر راغلی، امر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړی ولامبوي لامبي، نو به موږ څنګه وایو چې دا مستحب دي؟ دوه روایتونه نور دي د هغې د لاسه، ځکه دا علم چې دی که نه د دې زده کول ګران کار دی، مګر دی چې د الله توفیق او د الله رحم او کرم وي. دا مسله داسې نه چې یو ځای کې دې وکتو اوس ځان سره دې یعنې مثال چې تا سره په کور کې سنن ابي داود پروت دی، ترجمه یې ده او سم ورته خوشحاله رواج غستوبۍ کې داري چې وایي غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کله مړی ولامبوئ بیا به غسل کوئ او بیا دې فتوې شروع کړئ. دغه ټول دي ګناهګار کړه کوم چې نه لامبي، او په هغه علماو دې هم فتوې ولګوئ. پاکستان کې یو کس دی کتابونه ډېر ګوري، نو هغې ورځ څه خبره روانه شوه د دې چې دا سپین ویښته سره کول زیړول د دې څه حکم دی. نو هغه وایي چې څوک دا ویښته نه سره کوي او نه زیړوي نو دا دغه فتوا وي دا یهودی دی او نصرانی دی. بیا ما پوه کوو نو ما ورته داسې ووایم ګوره ته په دې مسله باندې پوه شوی نه یې، ما ته وایي ستا نه به ښه پوهېږم. ته وایي په دغه الفاظ وایي ته په مولیانو کې ګمراه یې. ما څنګه؟ وایي د رسول صلی حدیث دی ورته وایي چې ما رسول صلی وایي رسول صلی چې د یهودو نصارو مخالفتو کې ګیرې یا سرې کوي یا زیړې کوي. ما نور وایي نور څه او د رسول حدیث دی. ما نور وایي نور څه او د رسول حدیث دی. ما نورې خبرې مشتي که نه ته جاهل خو نه پوهېږي نه. بیا مو دغه حدیثونه واورول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې دغه په ګیره کې بعض ویښته سپینو، صحابه کرامو ټولو به ګیرې نه سرې کولې نه به یې زیړولې، ډېر پکې داسې وي چې د هغوی ګیرې به سپینې وي. نو دا ټول هر څه چې را جمع کړې مسله دا راووته چې زیړول سپینول زیړول سره کول ښه طریقه ده، خو که څوک یې ونه کړي نه ګناهګارېږي نه. دغه شان دا مسله ده. دا حدیث خو شتي خو دوه روایتونه نور دي. یو حدیث دی امام حاکم رحمه الله راوړی، عبدالله بن عباس رحمه وایي، عبدالله بن عباس وایي تاسو چې کله مړی ولامبوئ نو بیا د هغې د لامبولو د لاسه په تاسو باندې غسل نه لازمېږي. فإن میتکم لیس بنجس، دا مړی څه پلید خو نه چې تاسو لامبئ. دویم حدیث عبدالله بن عمر دی، امام دارقطني رحمه الله راوړی، وایي موږ به د رسول صلی په زمانه کې مړي لامبول، فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، نو چا به بیا ولامبل او چا به ونه لامبل. نو دا حدیثونه چې را جمع کړي نتیجه دا راووته چې لامبل غوره دي، خو که څوک ونه لامبي نه ګناهګارېږي نه. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی، هغه ده چې یو سړی ځوان هلک دی او په ځوانۍ کې په کم عمر کې د هغه ویښته سپین شي، دې ویښتو له تور رنګ ورکولی شي او که نه؟ الجواب جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وایي اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة. ابو قحافه پر رسول الله پسې راوستی شو. ابو قحافه څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله پلار دی، خپل نوم یې څه دی؟ عثمان. عثمان دا د ابوبکر صدیق رضی الله پلار دی، او د ابوبکر صدیق خپل نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله زوی د عثمان، خو د زوی مشهور په ابوبکر دی او پلار مشهور په ابو قحافه دی، نو ځکه ډېر خلکو د خپل نومونه نه دي معلوم. ابو قحافه راوستی شو پر رسول الله پسې د فتح مکې په موقع باندې، او د سر او د سر د ویښتې او د ګیرې د ویښتې تک سپین، یو پکې هم تور ویښته نه. ناول خو رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي ابوبکر صدیق ته وایي ابوبکر موږ ته به دې ویلي موږ به تللی سړی مشر دی،
هغه نه رسول الله به سفرایسي تر رسول سم عاجزي تواضع انکساری دویمه دا چې رسول سم هغه ته وی غیروا هذا د بوډاواله دا بدل کی بشي هر شي باندې بدلوي واجتنبوا السواد خو یاد ساتي تور رنگ تلري ساته ګور عام اجازه دی ورکو به دي تور خاص کوي تور نه دغه شنو حدیث کې درجه عبد الله بن عباس نو روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد و اخر زمانه کې قیامت باندې جدي دي خلک راشي چې تور رنگ ډیر لګي سبحان الله دا وخت دی او دا تور رنگ دومره بدخکاری لکه خاصه پاپه دلګي جدي شړی رنگ لګولای نو پتین چې څوک په دوکه کې اسې کې دي ځان خوشاله شیشه کې ته ګوري ځان خوشاله چې وینا لای ځواني په دې څو نه ځواني الټه دا تور رنگ چې کم قدرتي او کم داجي لګي د دوه کې اسمه کې اسمه فرق دی بیا غوي خونه چې کړ سپین شي زر نه دغه به بل شم بدخ کېری بیا خصبا په دې کې رنگ ور کړي رسول صلی اخر زمانه کې بدی خلک بدی چې وګيري توري كحواصل الحمام لکه د کوترو د ججوري نه دغه شان بخکاری لا يريحون رائحه الجنه جنت تتلغ بريد الجنت بين بپیم نه لګي دا څومره څه حدیثونه دغه شان رسول صلی الله ان احسن ما غير به الشيب الحناء والكتم امام ترمذی حدیث راوړی وې د سپینوالي د بدلولو لپاره خوري طریقه ده چې سړی نکریزه استعمال کیه کتم دا کتم دي سي بوټي دي چې دا د تور ته نږدې تور نه خو تور ته نږدې لکه دا خړ رنګ چې ډیر تیز کې تور ته نږدې شي د دې سي نو دی ورته موږ دا وایو چې وخت تورول د ځوان لکه لپاره او د بوډا لپاره د خزي لپاره د ټول لپاره د حرام دي چې رسول سموي چې واشتنبوا السواد د تور رنگ نه ځان لري ساتي ها کله تور رنگ سره بل رنگ مکس کی او هغه به تور پاتې نشي نو به صحیح به کې حرج نشته خو چې تور رنگ د بل رنگ سره مکس کی خنن سبا دی هولیاذ بالله دی باز الکانو اسی براینا ملکان دی او دی جنکو د انګریزانو د کتلې نیوی طریقې شروع کړې نیمه وخته قشقاشي رنگ کی نیمه وخته زیړ رنگ کی او نیمه زیړ کړي سپین کړي نیمه سره کړي لیدلې دي کنه نو دا اتفاق العلماء حرام کار دی کدی کی تور رنگ شتیم نو خدا کار حرام دی لازم کې چې د مسلمانانو طریقه نه دا طریقه په اصل کې د چا ده د يهود او د نصاراو طریقه ده والله اعلم دا غینه باندې ورو سوال کړی دی هغه ده چې یو سړی ناسي قرآن تلاوت کوي نو په ده باندې به سلام اچو کنه او چې سلام به واچو نو جواب به راکوي او کنه الجواب صحیح خبره ده چې سلام به پې اچي او دی به جواب درکوي او په هغې کې یو حدیث ته وایم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی او صحیح حدیث دی د عقبه بن عامر رضی الله عنه وكنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن من رسول الله بجمعات كناس القرآن ومويه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا بمنغ السلام واجه فرددنا عليه السلام ونقول جواب ورکو هر مسئله اشتی قرآن و حدیث کی ویسره کوششو کی محنتو کی دی رویستو او دزان پو کول بیا خود رسول الله نصیحتو کو وید اللہ دا کتاب یادوی تعلموا ازده کی او پوخ یاد کی او رسول الله متداموی خپل اوازونه په خواګه کی یعنی بخوګ आवाज کی وای بیا د رسول الله وی هغه رب می د قسمی د چا پلاس کی چې زما ساده دا قران دومره زر د ذهن نوزي دا هغه اوخ نه دی زرزي اکم اوخ ته چیرې پړې نه چولې کولاو دی ودرولې وغلاړ شي څنګه د اوخ لاړ شي د غشن د قران د ذهن نوزي دا اوخ د تلونو زر د اوزي دلیل به دی باندې چې قرآن زر د سړی نه یریږي نو په کار دی چې سړی مضبوط یا دی وخت په وخت دغه مراجعه کوي نو د دین دا ثابت شوه چې سلام باچم او د سلام جواب هم ورکوي
او شیخ البانی رحمه الله الله سبحانه وتعالی په رحم وکي هغه دا مسله چې کله دغه حدیث د عقبه بن عامر د ذکر کړي دا غینه باندې بیا دغه خبره کړي ده چې دین د ثابتيږي چې کم سړی قران وای باغ باندې بسلام چې او هغه هم چې دینو د دې جواب ورکړي او به شیخ رحم الله دا وای چې د دې خلاف ورزي پرای سره نه کیږي چې سړی عقل استعمال کړي د قران ته ناست بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه په منځ باندې ولاړو صحابه کرام رالو باغ باندې سلام واچو هغه په اشاره باندې جواب ورکړو نو سړی چې په منځ کې ډېر مصروف دی چې قران تلاوت چې کوي ډېر مصروف دی دا په منځ کې چې ډېر مصروف دی افشو السلام رسول صلی الله علیه وسلم سلام څه کوي خور کوي صرف یو ځای رجال دې معنی راغلی کوم ځای دی چې کله د اسمات دې سړی ناشي دا بس ځوانان وی ډوډۍ چې خوري نو نه به سلام چې نه به خبري کوي چې کار خکې چې کار خکې قصې وکي کنزلي بدر دي هر سبوي خو سلام ټکي بنوي کرانه نو ته دوی سلام علیک مړ چې روټي د سګنې سګ سلام چې ته چې د دومره چې مړ روټي د سګنې سلام ته وو علیکم سلام ویلې کړه خدای سي ځان نه قصې او خبره جوړه کړې دي څه اصل نشتی والله اعلم دا غینه باندې یو سوال له د جمعې د منځنه مخ کې سنت شتي او کنه دا مسله بار زمونه خلق ته پوښي په درسونو کې په نورو طریقو سره په هر ځای غالبا زموږ مداخله ده ته پوښ کوي د دې مسلې جواب اوري زړه په مطمئن ساتي هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت چې هغه د جمعې د منځنه مخ کې سنت کړي یې مونږ ته ویلي او دغه شان د صحابه کرامو نه دي ثابت چې هغه د جمعې د منځنه مخ کې سنت کړي د سنت لکه د ماسپخین د منځنه مخ کې چې کوي دا مسله شو دویمه دا بازوی موږ د سنت دی د دې لپاره کو چې د ماسپخین د منځنه مخ کې شتینو دلته هم کو جواب د جمعې مونځ ځان لده د ماسپخین مونځ ځان لده د دې ځان له احکام د ځان له احکام دلته خطبه پکې ولیکي او خطبه ته وریناسي ولی د دې منځره پر چې راځي لامبي با ولی به خوشبو استعماله ولی به دا کې ولی به دا کې ډېر خبرې دا مون جدا دی هغه مون جدا قیاس په دې باندې نه کې مثلا ماسپخین مونږ خو نه دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره د کور نه وروته د حدیثونو نه خبره واضحه ده رسول الله چې د کور نه وروته د جمعې په ورځ نه ډایرک بسته وخته منبر ته وخته بلال رضی الله عنه بانګوي رسول الله چې کله بانګ به ختم شو نو خطبه به شروع کړه او کچرته د جمعې د منځنه مخ کې سنت وې نو رسول الله باول څه کوله سنت کوله کڅوک د اعتراض په باندې کی چې کې دي چې بکور کې کړي ته دې څه خبره دا کوم چې حدیثونو سره نه لګي سره جوابونه ډېر خطرناک وي کې دي چې بکور کې کړي نو موږ ته دا کړه وې د بیبيانو به ویل چې رسول الله چې جمعې منځله وته نو دلته به سلو رکعات وکړو ولی ځکه چې نور منځونه خصپا ویلي رسول الله د شپې تهجد دي سي کول ویتر به دي سي کول د نور منځونه د سنت یاد کړی دا به دي سي کول دا او د دې تذکرہ نه د کړی چې تذکرہ نه د کړی مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړی بداغینه بد دې مسلې راځو چې جمهور العلماء یعنی غالبا علما او امامان دا وایي چې د جمعې د منځنه مخ کې سنت دا نشته او نفلی مون چې څومره کې دا جایز دي امام البانی رحم الله ډېر ناشنا خبره کړې داغه د ذکر کوم د فائدې لپاره شیخ البانی رحم الله وی دی غټو امامانو چرته دې خبره تذکرہ نه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د منځنه مخ کې څه کړی دي سنتي کړی دي نو دا کوم خلک چې د جمعې د منځنه مخ کې سنتونه کوي للرسول اتبعوا وللائمه تقلدوا وینه د پیغمبر تابعداري وکړه نه د پیغمبر تابعداري نه تقلیدوي موږ مقلدین نو وینه تقلید وکړو یعنی دوانه ونه کړو که تقلید کینو مشران امامان خو دې ویلي نه د پیغمبر خو ته په دې بازو باندې پیغمبر د نوم خنه لګي کنه خزه صحیح شو د پیغمبر خبره مې بیان د مذهب خبر نو د مذهب تقلید دې ونه کو هغه ناشنا خبره کړې وی نه د پیغمبر ومنل نه تقلید وکړو بیا وی چې بل قلد المتاخرین دا وی د وسنو علماء خبرې دي نږدې وخت کې هغه دا وی چې د جمعې د منځنه مخ کې سنت شته مشران علماء په قانون دا خبره نه کړي نو شیخ البانی رحم الله وی ډیر په تعجب کې شم
لمقلد يقلد مقلدا چې مقلد دی تقلید کوي د مقلد دا وي ناشنا خبره د امام تقلید کوو د مولا تقلید کوو بیا هم څه خبره ده چې پوهه یي نه ته ځان له مقلد په تقلید پسې روان چې هغه سره خپل دلیل هم نشته نو صحیح خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ثابت که څوک دا ووایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به امام ترمذي دا روایت راوړی دی انه كان يصلي قبل الجمعه 4 وبعدها 4 عبدالله بن مسعود جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کول وروسته به یې 4 رکعاته کول امام ابن حجر رحمه الله وی دا حدیث سندن کمزوری او امام ترمذي هم دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا کمزوری نو کوم سړی چې د جمعې مانځه راشي مستحب طریقه دا چې د څومره مونځ کولی شي ولیکي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث سلمان فارسی رضی الله عنه چې تاسو کې یو سړی د جمعې په ورځ ولامبي او چې څومره ځان پاکولی شي پاک کړي او تیل ولګي او خوشبو ولګي او به جمعات ته راشي او د دوه کسانو په منځ کې جداوالی نه راولي ثم يصلي ما كتب له او به دومره مونځ کې څومره چې الله د قسمت لیکلي به رسول الله دې ویل چې به 4 رکعاته سنت وي نه وي چې څومره د قسمت کې بیا غلی کینی کله چې امام خطبه کوي الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى د دې جمعې او د روانې جمعې پر څومره ګناهونه د بوت الله وبخي خبردي ته وګورئ د عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا ثابت دي چې هغه د جمعې د منځنه مخکې 12 رکعاته کول عبد الله بن عمر په 12 رکعاته کول عبد الله بن عباس په 8 رکعاته کول د بعضو نه څلور بعضو نه شپږ دا چې اختلاف پکې راغلی دلیل په دې باندې چې د سنت نه دا سره نفل دی نو د جمعې د منځنه مخکې سنت د رسول صلی الله علیه وسلم قطعا نه ثابت او نه د صحابه کرامو او نه د پوخانو علماو د قول د مشرانو امامانو او د جمعې د منځنه بعد یا 4 رکعات او یا 2 رکعات حدیث کې درځي امام بخاری امام مسلم رحم الله راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات مونږ کو په کور کې او په بل حدیث کې درځي عبد الله بن عمر په صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بتاسو کې څوک د جمعې د منځنه بعد سنت کوي نو سلور دي کوي نبی علماء دا وی چې د دوه حدیثونو بدی سره جمع کو چې د 2 رکعات حدیث چې کوم دی په دې کې د کور ټکه دی نو چې څوک کور کې کوي نو 2 رکعات دي کوي او که څوک جمعات کې کوي نو څو به کوي سلور رکعات به کوي والله اعلم ګوره د اذان دا مسله د جمعې د منځنه مخکې د حدیث ده د عثمان بن عفان رضی الله عنه دا ثابت دي چې دا دویم بانګ د جمعې د دغه زیات کړي او دا په هغه وخت کې چې کله خلک ډیر شو بازارونه ډیر شو هغه دا وی چې د جمعې د منځ چې کوم خپل بانګ دی د دینه مخکې بل بانګ ویل کیږي په زوره علاقه کې چې د بازارو الته ویل کیږي چې خلک ځان تیاری لمبلو ته به منځ راځي اوس د علماو په دې مسله کې اختلاف دی بعض علما دا وایي چې دا به د همیشه د پاره کېږي چې عثمان بن عفان دا کړه دغه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم چې د خلفای راشدینو طریقه باندې عمل کوي او بعض محققین علما وایي لکه زمونږ د سلفیانو کم مشران علما چې دي محققین هغه دا وایي چې عثمان بن عفان رضی الله عنه چې دا کار کړی د ضرورت لپاره کړی نو موږ به هم داسې وایو که ضرورت وو نو کوو به او که ضرورت نه وو نه به یې کوو د رسول الله په زمانه کې دا باندې دی ویلی شوی د ابوبکر صدیق رضی الله په زمانه کې نه دی ویلی شوی عمر بن خطاب رضی الله په زمانه کې نه دی ویلی شوی ضرورت نو عثمان بن عفان رضی الله په زمانه کې ضرورت ویلی شو نو اوس هم دې شي که ضرورت وو به ناغوي چې نن سبا د سپیکرې د आवाज هر ځای ته رسي بل دا چې د هر چا سره ګړۍ ده ټیم ته معلومي چې د جمعې د منځ ټیم دې نه شروع کی درېمه ده که دغه په طریقه باندې به عمل کړي دا بانګ هم په بازار کې په جمعات کې به نه ځکه چې خو جمعات کې دا بانګ نه دی ویلي نو صحیح خبره ده که څوک په دې خبره باندې ولاړي چې مونږ یې کوو ځکه چې عثمان بن عفان دا کړی د موږ ته هیڅ نشو ویلی د کې هیڅ حرج نشته د سنت عثماني د عمل دی پکې او که څوک دا وایي چې نه عثمان بن عفان صحیح تابعداري لري چې هغه د ضرورت لپاره کړی موږ به د ضرورت لپاره کوو نو د دوی دا خبره زوروره ده
خو دومره ده چې په دې نورو علماو باندې موږ دې شرط نشو کولی چې تاسو بدعتیان یې تاسو ګمراه یې نه هغوی عثمان بن عفان کړی موږ یې کوو هېڅ خبره نه خو که څوک داسې وي چې موږ یې نه کوو ځکه چې ضرورت یې نشته نو په هغو باندې داسې په سختۍ سره رد نشو کولی ځکه دا دا خبره هم زوروره خبره ده او دا داسې مسله نه ده چې سړی به یو بل پسې بدې ردې وایي او یو بل ته بدعتي وایي او دا سوچه دروغ دي دا خلک چې په موږ باندې وایي چې دوی چې عثمان بن عفان رضن دا یو بدعت راویستی ده او دا یې داسې راویستی دا صرف دې دپاره چې د عوام متنفره کړي چې د عوام د حق وانه وري مسله موږ واضح کړه مسله دغه وکړه چې ما بیان کړه که څوک په عمل کوي او که څوک په عمل نه کوي یو سړی په عمل کوي د عثمان بن عفان طریقه وه ښه ده کوه پې وایه دغه باندې یو سړی وایي نه موږ د ضرورت په وخت کې وایو څنګه چې عثمان بن عفان ضرورت په وخت کې ویلی هم صحیح والله اعلم دا خبر هم بار بار بیان کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې سړی غوره مونځ هغه په کور کې دی سوی د فرض مانځه نه عمل په دې باندې پکار دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي د کورونو مقبرې مه جوړوئ مونځ پکې کوئ قرآن پکې وایئ نو دا سنت مونځ چې دی دا غوره طریقه ده چې سړی په کور کې وکړي دروي چې درود شریف بغیر او د سویل شي کنه بالکل ویل شي او د الله ذکر دی او د الله ذکر په هر حال کې کولای شي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد